تبلیغیانو لوی امیرم تاسو مناظره نشي کولای کلک به راټینګوي بس وایا فرض کا فرض نه او که فرض کا فرض کفایي دی بیا ته شرایط وغواړي نو شرط خو هغه کې نه علم پکې نه کنه چې علم پکې نشته دوره کېږي علم وکړه بیا زما جماعت ته راځه بس په دې ټکي دی پړ کړی بیا به تاسو سره کلم بحثونه کی بهرحال تفسیر روح المعانی د دې کریمه فضیل کې قل هذه سبيل يدعو الى الله على بصيره واي اما الدعاة الى الله تعالى اليوم هم اجهل من الحمار الحكيم توما وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ولبئس ما كانوا يصنعون اما الدعاة الى الله تعالى اليوم تفسیر روح المعانی دا قرآن تفسیر دی لسو دولسو جلو کی چاپ دی هغه دا ترجمه کوي وی زمنګ د زمانی تبلیغیان چي دي څوک چې خدای طرف ته دعوت ور کوي نو دا پدولس پنځلس مجلدو کې داسې چاپ هر جلد بیا دو جلد لري بعضی جلدونه په منځ کې بیا 2 جلد لري نو خلاصه ټوله دا چې 10 جلد جوړیږي هغه تفسیر روح المعانی دا لیکلی چې زمنګ د ورځې دعوت کوونکي چې علم نه لري بے علم دي هغوی راوتی تبلیغ ته دي وایي هم اجهل من الحمار الحکیم توما دا د مضبوط خرنم په جهل کې زیات دي بیا سوئی بدی به پزان نه لګي ګوره زما خبرې نه دي کچا غصه راځي نو زه خو ناقل یم ذلکر کې فقیر یم لکر کا فقیر دا تورې کرخې مالنګ یم تورې کرخې کې مدالي دلی زه صرف نقلوم او د عربی ترجمه تاسو ته کو زما ورکه سکار که څوک دشمنی کوي محمود علوسی رحمت الله علیه بغداد عراق کې تیر سوی هغه سره دشمنی کوي ما سدی نه کوي هغه وای وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا دې دې ګمان کوي چې موږ ډېر ښه کار روان کړي ولبئس ما كانوا يصنعون خو ډېر بد کاروم داري چې دې پکې لګیا دی ولی چې کار په بيدینۍ کې دی لګیا دی وای زه ښه کار کوم بيدینی ته دین وای دا شان امام غزالی رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی احیاء علوم الدین دا غي پاول جلد باب الاعتکاف کې وای چې یو امام دی په جماعت کې معتکف دی یو امی سره راغی په جماعت کې تبلیغ کوي دا معتکف کدا امی تبلیغی د تبلیغ نه منع نه کا د دې مولا په دې تبلیغ کې پټه ثواب نشته دی د مسلې رضان خبر کوي مولا په جماعت کې معتکف دی امام غزالی رحمت الله علیه وای مولا په جماعت کې معتکف دی اعتکاف کوي او امی تبلیغی راغی خدای اعتکاف کوي اعتکاف خانه نه راونه او ته امی تبلیغی د تبلیغ نه منع نه کا د په جماعت کې ناروا کار کیږي نو د په تبلیغ کې ثواب د اعتکاف کې ثواب نشته دی دارنګي خدای نه قبلای دارنګي په دریم جلد کې د احیاء علوم الدین امام غزالی رحمت الله علیه وای شپېته دروازې دي انسان ته چې شیطان پیدا نه کیږي یو دروازه ده چې امی سره په دین کې ګوتی شروع کی او خبري شروع کی دلته شیطان دن نشي هغه فرمایي عوام چې کم دي دا وی حق دار انما حق العوام ان يؤمنوا ويسلموا ويشتغلوا بعبادتهم ومعاشهم ويتركوا العلم للعلماء فإن من تكلم في العلم من غير إتقان العلم وقع في الكفر من حيث لا يدري كمن يركب لجة البحر وهو لا يعرف الصباح اوي حق دا عوامو دا دے چې ایمان راوړي اسلام راوړي خپل عبادت کوي خپل روزگار کار کوي علم دی علماء تپریدي کله یو چا کار علم نه دا خدای په ذات او صفات او دین کې خبره وکړي دیو په کفر کې واقع شوی ځان نه خبر نه مثال دا سره کما يركب لجة البحر یو سړی چپی د دریاب ته ودنګل چا ورته ویلي چې دریاب کې ملغلري دي اوروي دنګل
وهو لا يعرف الصباح والانبو یاد نه ده. نو تپوس درنه کوم چې لامبو یاد نه ای د دریاب په چپ وهلو کې په غوپه وهلو کې ملغلري بلاس ته راوړي که سر بخوري؟ نو وای تبلیغ دا یو بحر دی علم، پدې کې ملغلري ثوابونه دي، خدا د علم لامبوزن غواړي. که د علم لامبوزن نه وي او د علم او تبلیغ دریاب ته د ثواب ملغلرو په خاطر غوپه ووهله، نو دی به ثواب ملغلري حاصل نه کی بلکې سر به وخوري، ایمان به هم ترنه پکې لاړ شي، ځان نه به په رسول الله دروغ تپي لګیا وي. دا چا ویلي دی؟ امام غزالی رحمت الله علیه. او تاسو امام غزالی سے پیژنئ، دا هغه شخص دی چې نبی علیه السلام د معراج په شپه باندې بیت المقدس ته لاړو، ټول انبیاء کرامو مرحبا چغې وهلې، په خولو شونډو باندې مسکاګانې او خنداګانې وي، چغې وي. یو موسی علیه السلام ژړل، تپوس یې وکړه ابراهیم علیه السلام نه یا جبریل علیه السلام نه، دا موسی علیه السلام ولی جاړي؟ زما پر راتلو خفه دی؟ وی نه خفه نه دی، ستا په حال باندې غبطه کوي. دا ګمانو چې زما امت به په ټولو امتونو کې زیات او بهتر وي، خو کله چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله استاد امتیانو شان د ولیدا او ستا په امت باندې غبطه کوي، ځکه جاړي دا جړای دا کله کله په سړی باندې د خوشالۍ نم جړا راځي، دا په باندې راغلی ده. موسی علیہ السلام جړا ختم شو، رسول الله مبارک ته وای ویتا یو حدیث ویل دی، دا څنګه خبره کړي؟ ویسا وی حدیث دا دی چې علماء امتی ک انبیاء بنی اسرائیل، زما د امت علما دا سیدی لکه د بنی اسرائیلو انبیاء. بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام قوم او یا زر انبیاء پکې تیر شوی. رسول الله مبارک وی زما د امت علما دا سیدی لکه انبیاء د بنی اسرائیلو. ویدا زمانه د بنی اسرائیلو انبیاء سره خپل علما برابر کړي. رسول الله مبارک ورته وی دا تشبیه په فضیلت او مقام کې نه ده، دا تشبیه مقصد خدا نه ده. په بنی اسرائیلو کې بهر کلی ته خدای او پیغمبر لېږلو، زمانه رستو نور پیغمبران ناراضي. قیدینانو چې غلام احمد قیدینی ته پیغمبري لقب ورکړه، پدې بی دین او کافر شو. رسول الله فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، دا ټول پیغمبرانو آخري پیغمبر يم، ګوره ما نه رستو بل پیغمبر ناراضي. وی مقصد دا دی چې اوس هر کلی ته رسول الله مبارک ورته وی خدای یو عالم لیږي، دې علاقې ته موږ رالو، تاسو هم د خبرو نه خبر کړئ. هغه زمانه کې به خدای یو پیغمبر لیږلو چې خلک اګاو خبر کړي. خو موسی علیہ السلام غصه و، وینا ما ته یو را حاضر کستا یو عالم. نو ګوره امام غزالی رحمت الله علیه 100 کال رستو پیدا کیږي. نبی علیہ السلام د روح مبارک په خپل معجزې را حاضر کړ. سبحان الله. چې را حاضر کړ وی زما د امت دغه عالم دی چې ما ویلو د انبیانو د بنی اسرائیل په شان دعوت بچلای. چې موسی علیہ السلام ته وړاندې شو، ورته وایي السلام علیکم یا نبی الله یا رسول الله ورحمت الله وبرکاته علیکم ومغفرته وعزته لك في الدنيا والاخره. وګدا کړه خبر. موسی علیہ السلام جلال کې راغی، دومره وګدا څه شيتا، خو بس وایي چې السلام علیکم. دومره وګدا قصه دی ونیو. امام غزالی رحمت الله علیه ورته وایي تا نه چې کله خدای تعالی ته پوښتنه چې ما تلک بیمینک یا موسی، په دې لاس کې څه شی دی؟ تا به ورته ویلو وما تلک بیمینک یا موسی، تا به ورته ویلو هي عصایا، دا زما امسا ده، بس خلاصو. نو تا ورته جواب کې وی هي عصایا، دا مې امسا ده، اتوکل علیها، په دې تکیه کوم، واهش بها لا غنمی، او په لګډانو ته په پانی سندم، ولی فیها مآرب اخرى، په دې کې مې نور ډېری ګټې دي. دا دومره دی وګدا ولیکړه. هغه ورته وی خدای تعالی زما محبوبو، زه په عاشقم، او د خپل معشوقې سره خو خلک خبرې وګدای کنه، نو ما ځکه خبرې وګدای کړې. وې تم د الله نسبین پیغمبرې ما ته ډېر ګران، ځکه مې تاسو سره خبرې وګدای کړې. سبحان الله.
موسی علیہ السلام ته چې دا جواب ورکړ. روایتین دو دي. یو روایت کې دا راځي چې موسی علیہ السلام په جلال کې راغی او امام غزالی صاحب په چپ لاس باندې داسې ووهه. پس چې ووهه کله چې امام غزالی رحمت الله علیه پیدا شو چپ لاس یې شلو وې زه موسی علیہ السلام جلالی څپړې وهلی یم. خو یو روایت بل دی چې په هغې کې اختصار دی. کله چې امام غزالی رحمت الله علیه کلک جواب ورکړ نو یو دم نبی علیه الصلاة والسلام راوړاندې شه. امام غزالی صاحب ته په خوله لاوی بس یو جلالی پیغمبر دی سره چې اوس جلال کې راشي نور د کار خراب نه کی بس نور جواب مو ورکوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام غزالی رحمت الله علیه خاموش کا. دا امام غزالی رحمت الله علیه چې رسول الله مبارک د ټول امت په علماو کې حضرت موسی علیہ السلام ته دی راوړاندې کړ. هغه دا خبره کوي. او دا چې بعض خلک منګه امیان تبلیغیان راشو د جماعت نه شړو نو دا د حضرت علی رضی الله عنه سنت دی. مصنف ابن ابي شيبه دا حدیثو کتاب دی. نن نسره پاسه 1200 کال وړاندې لیکل شوی دی. مصنف پاته د پاسه 200 سنه کې وفات دی. امام بخاری استاد، د امام مسلم استاد، د ابن ماجه استاد، د امام نسائی استاد، د ابو زرع استاد، یحیی ابن سعید قطان استاد، یحیی ابن سعید معین استاد، د ټولو محدثین استاد دی. سوارلس یا پنځلس جلد کې د حدیثو کتاب لیکل. دا هغې په پنځم جلد کې دا روایت راخستی. بعضو چاپونو کې اوم جلد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کوفے مسجد ته راغی. یو سړی راغی تبلیغ کوي بهر ودرېد. په تپوس یې وکړی دا سړی څه کوي؟ وی رجل یذکر الناس. دا یو سړی دی خلکو ته پند او نصیحت ورکوي. حضرت علی رضی اللہ عنہ مبارک فرمایل دا پند نصیحت نه ورکوي بلکې خلکو ته دا ښایي چې انا فلان ابن فلان زه فلانی د فلاني زوی یم. خلکو ته ځان معرفي کوي. اواز کې علی به رای ولی چراغه ورته وای هل تعرف الناسخ من المنسوخ. قرآن کې ناسخ منسوخ بلول شي. شپږ شپېته آیتونه قرآن کې ناسخ منسوخ دي. دا بلول شي. هغه ورته وای زه خدا نه پیژنم. دی ورته وای هلکت وهلکت ځان دې مهلاک او خلق دې مهلاک. فخرج من مسجدنا ولا تذکر فيه. اوزه زمونږ د جماعت نه رخصه دلته تبلیغ مکوه. اوزه تا ته د قرآن ناسخ او منسوخ یاد نه دي. ګوره حضرت علی رضی اللہ عنہ خلق گمراہ کے آغا می تبلیغی د جماعت نہ وشڑا. رسول اللہ مبارک فرمائے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. تاسو باندې زما طریقې او زما د خلفای راشدینو طریقې لازمی دي. او په خلفای راشدینو کې حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل لے. هغه مبارک می تبلیغی د جماعت نہ شړلې ده. نو موږ او تاسو به شړو کنه به شړو؟ نعرہ تکبیر، عرض می دا کو چې ستاسو دغه اعتراض چې پیران مبارکان د تبلیغ منکر دي دا موجب کې واچوي. بې ځایه ټاپې په موږ ملګوئ. موږ د تبلیغ منکر نه یو. موږ د دغه میشن خلاف یو. کم میشن چې د جهاد خلاف دی، کم میشن چې جمهوریت خوري، کم میشن چې عامیان تبلیغیان دي او هغه چې کم د تبلیغ شرایط نه لري دا داسې میشن من خلاف یو. باقي موږ هم مبلغین یو. هر جمعه تقریر کوو. دا اوس چې زه لګیا یم نو دا څه کوم؟ ولې دا تبلیغ نه رسي؟ نو زه څنګه تبلیغ خلاف یم چې خپله تبلیغ کوم؟ بهرحال معززو سامعینو دا دای یوه سوړه نه ده، متعددې سوړې دي. دا چې امیان تبلیغیان دي او امیانو دپاره تبلیغ ناروا دی. هغې کې مې یو څو خبرې درته عرض کړي. بنیادي مسله چې هغه زمونږ د دوی سره عقیدوي توفیر دی هغه دا دی چې اهل سنه والجماعه دا عقیده ده چې خدای تعالی د ټولو شیونو خالق دی. ذره ذره ټول الله رب الجلال پیدا کړي دي. که انس او جن عرب او عجم ملګري شي نو د مچ او د ماشي وزر هم نشي پیدا کولی. په دې عقیده باندې پوه شوئ؟ د ټولو شیونو خالق څوک دی؟ مالک څوک دی؟ رازق څوک دی؟ الہ العالمین خالق دی. پیدا کولو والا ذات الله دی. زمونږ د ټولو به دا عقیده وي چې د خداوند کریم نه د پیدا کېدو یقین په موږ کې راشي.
دا څه شي یقین پیدا کېدو یقین په منګه کې راشي چې الہ العالمین دا پیدا کولو والا ذات دی او د مخلوق نه د نه پیدا کېدو یقین په منګه کې راشي او مخلوق هیڅ شی هم نشي پیدا کولی. دا زمونږ عقیده ده، دا د اهل سنت والجماعه عقیده ده. د دې عقیدې په ضد باندې دوه عقیدې دي. یوه عقیده افراد کوي، یوه تفرید کوي، یوه زیاتی کوي، یوه کمی کوي. زیاتی څوک کوي؟ کمی څوک کوي؟ قدریه دي. قدریه یوه ډله ده منکر د تقدیر نه، دا تسمیه ده په اسم د نقیص سره. ما ته یو چا وی تاسو بدعتیان ځکه یې چې دا خلک او مسما شوي په بدعتیانو باندې، نو ځکه بدعتیان یې. ما وی اول خو دا نوم تاسو په موږ راتپلی دي، موږ خو بدعتیان نه یو. او دویم کله کله تسمیه په اسم د نقیص سره راځي، دا تاسو موږ ته بدعتیان ځکه وایي چې موږ د بدعت نه منکر یو، موږ بدعت منو نه. قدریه او ته قدریه ولې وایي دی د تقدیر نه منکر دی؟ قدریه هغه ډله ده هغوی وایي چې دا بنده د پیدا کولو والا هم دی او بنده د کولو والا هم دی. ټول کارونه بنده کوي او وایي چې هم دا بنده یې پیدا کوي. دا کافر دی، بېدینه دی. ولې؟ د قرآن نه انکار راغی. الله فرمایي والله خلقکم وما تعملون، خدای تاسو هم پیدا کړي او ستاسو اعمال هم خدای تعالی پیدا کړي دي. دی وایي نه مخلوق پیدا کړي. د دې قدریو په ضد باندې بله ډله د هغې افراد کوي، جبریه ورته وایي، زیاتی کوي. هغوی وایي چې خدای تعالی د پیدا کولو والا هم دی او خدای تعالی د کولو والا هم دی. هر څه خدای کوي، مخلوق څه نشي کولی. او دا وایي چې په موږ او تاسو کې دا یقین راشي د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین. دا د جبریه فرقې عقیده ده. ټولو ته دا ښیي چې خدای تعالی د کولو والا ذات دی، هر څه چې کوي نو خدای کوي او هر څه خدای پیدا کوي. مرجعه ورته وایي علی قول الراجح، جبریه ورته وایي. دا دو فرقې د اهل سنتو خلاف دي، یوه جبریه او بله قدریه. ځان پوهوئ. مرجعه قدریه فرقې څه عقیده ده چې بنده پیدا کولو والا هم دی، کولو والا هم دی. جبریه فرقې دا عقیده ده چې خدای د پیدا کولو والا هم دی او د کولو والا هم دی. په خبره پوه شوئ؟ د دې په درمیان کې اهل السنه والجماعه دي. اهل سنت والجماعه مینز کې روان دي. هغه وایي د هر شي د پیدا کولو والا الله دی او د هر کار د کولو والا بنده دی. د الله نه به د پیدا کېدو یقین وي او د مخلوق نه به د کېدو یقین وي. که ښه کارونه دې هم بنده یې کوي، که بد کارونه دې هم بنده یې کوي. تاسو نه زه تپوس کوم مونځ ښه کار دی که نه دی؟ بنده یې کوي که خدای یې کوي؟ که یو څوک وایي چې خدای تعالی مونځ کوي نو چاته یې کوي؟ ځان خو پوهوئ په خبره کې چې خدای دې د مانځه کوونکی وګرځو نو خدای تعالی ته به بل معبود پیدا کړي. حج دی، روژه ده، څومره د دین کارونه چې خو هم بنده یې کوي که نه خالق خو یې نه کوي. دا نیک کارونه. بد کارونه هم خدای تعالی نه کوي. زنا ده، غلا ده، کفر دی، شرک دی. څوک ویلی شي چې خدای تعالی العیاذ بالله ثم قتل کوي یا خدای تعالی چې کوم دی زنا کوي العیاذ بالله. نو چې نه نیک کار خدای تعالی کوي او نه بد کار کوي، زه ته څنګه چغه وهي چې د خدای نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین؟ داسې عقیده جوړه کا چې د خدای تعالی نه د پیدا کېدو یقین او د مخلوق نه د نه پیدا کېدو یقین او د مخلوق نه د کېدو یقین او د خالق نه د نه کېدو یقین. خدای کوي نه ګوره، خدای پیدا کوي او بنده پیدا کوي نه بنده کوي. دغه عقیده ځان سره جوړه کا. نو معزز سامعین، قرآن عظیم الشان چې وکتلی شي په دې کې د الله تعالی نه د پیدا کېدو یقین او د مخلوق نه د کېدو یقین. دا به زمونږ د مخلوق نه د کېدو یقین، د الله تعالی نه د پیدا کېدو یقین، د مخلوق نه د نه پیدا کېدو یقین. مخلوق څه نشي پیدا کولی، دا یوه عقیده شوه زمونږ به وي. خو د مخلوق نه د کېدو یقین بنده کارونو کولو والا دی، خالق نه د نه کېدو یقین. خالق یې کوي نه ګوره، خالق یې پیدا کوي او مخلوق یې پیدا کوي نه مخلوق یې کوي. دغه به زمونږ عقیده وي. رسول الله مبارک فرمایي
د مشکات د کتاب الایمان حدیث دی صنفان من امتی لیس لهما فی الاسلام نصیب القدریہ والمرجعہ دو ډلې په امت زما کې دي چې هغوی ته په اسلام کې پوټې نصیب هم نشته دی نصیب النکره ده په سیاق د نفي کې رااله او نکره په سیاق د نفي کې علما پې پوهېږي افاده د عموم کوي عامه شوه بالکل نصیب پکې نشته اسلام القدریہ ایوه قدریہ فرقه د رسول الله مبارک فرمائی والمرجع بالمرجع ده مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ پا مرقات شرح مشکات کے دا مرجعو پا تعریف کے وائی والحق ان المرجع هم المجبرا حق خبر دارا چه مرجع فرقه هم دا جبریه فرقه دا چاگئی وائی چه خدا تعالی دا هر شی دا کولو والا دے و بنده اس نشی کولی دی وائی اللیس للعبد فعل اصلا بنده دا پارکار نشتا بنده اسم نشی کولی ہر سچی کئی نو اللہ ہی کئی دا دا جبریہ و عقیدہ دا رسول اللہ مبارک فرمائی دا دوی پا اسلام کے نصیب نشت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جعفر صادق تا سیب تاور گئی ورنہ تپوسو کا چہ دا ہر شی خالق بندہ دے وی والی خدا تعالی معطل دے سا وی ہر شی کولو والا خالق دے وی دا بندنو بے والی سزا ور کئی وینو سنگ چل لے جعفر صادق سے جواب ورکی البین البین مین مینز کے لارشا لا افراط ولا تفریطا مزے تیکا و مکا میکا ولا جبر ولا تسلیتا دا جبر و تسلیتا قدم مساتا ولا تعتیلا خدا معطل مگر دوا خدا تعالی خالق دے او بندہ کاسبو کولو والا دے دا سے عقیدہ وسط دا شان امام ربانی مجدد الفسانی چه پختانے پسرن سے بانی یادائی رحمت اللہ علیہ سلور سوا کال اوڑن دے تیر شوے دے چه رستی زرم مجدد دے اغا مبارک پا مکتوبات شریف کے وائی دا مکتوبات شریف دلتا منصر دے پا دے کے اغا مبارک مکتوب لگئی دا جبریہ فرقی عقیدہ خائی فرقنا جی اہل سنہ والجماع سلور سوا کال اوڑن دے تیر شوی دے دا صاحب نو دے پدی کے وئی چھے بعض خلق دی چاغی دا بندن نفی دا فعل کئی او وائی چھے ونفی الفعل عن الفاعل حقیقتا واثباته له مجازا كفر محض وانکار عن الضرورت كما هو مذهب الجبریہ دی وائی نفی دا فعل فاعلنا حقیقتا وائی چھے بندہ پا حقیقت کس نشی کولے باجی پا کدا قید لگئی اثباته له مجازا دا بندہ چی سکی دا پا مجاز کے لگے دے دا وی کفر محض خالص کفر دے انکار عن ضرورت دا بداحت نے انکار دے دا چی کم دے دا جبریہ فرقی یو عقیدہ دا جبریہ فرقی چی کم دے رایا دا نبی وی چی دی دا بندہ مجبور گرزئی او بدے کی دا بندہ چی کم دے پا مثل دا پانی بانی گرزئی وی والعبد کالشجری اذا حركتها الريح تحركت فكذلك العبد مجبور كالشجر بندہ مثال دا پانے دے کبات دونی دے کبات خوزی نو خوزی گی کنی خوزی نو نخوزی گی دے وی وهذا کفر دا کفر عقیدہ دا ومن اعتقد هذا يصير كافرا دا عقیدہ چی چاو ساتلا پدی بانی دے کافر گرزی گی دا دوزے نورم دا سی دا کفر فتوی پکڑی دا نو دا عقیدہ دا جبریہ و فرقی چی رسول اللہ مبارک فرمائیلیو چی دی پا اسلام کی نصیب بالکل نشت بل حدیث مبارک کے نبی علیہ السلام فرمائی لعنت المرجعتو علی لسان 70 نبیہ جبریہ فرقہ و مرجعہ باندے او یاو پیغمبرانو لعنت ویلی دی نا پا مسلمان پیغمبران لعنت نوی نہیں بانی چی لعنت ویل کی گی نہیں اسلام نوتلی خلق دی معزز و سامعینو عرض میں دا کہو چی دا سی عقیدہ جوڑا کئی چی دا ہر شی خالق مالک اللہ دے او دا ہر شی کولو والا ذات چی کم دے دا مخلوق دے بندہ دے
بیا تاسو ته وای یرا دا مرګ څوک کوي، یرا دا باران څوک کوي، نو تاسو شکی شئ ورکی چې یرا دا باران به الله تعالی ګوره یو د باران کولو والا ذات دی، یو د باران پیدا کولو والا ذات دی. څلور لوی فرشتي دي. جبريل علیہ السلام انبیاء ته وحی راوړي، عزرائیل علیہ السلام روحونه اخلي، اسرافیل علیہ السلام پشپیلای باندې مسلط دی قیامت دورس. د میکائیل علیہ السلام وظیفه څه شی ده؟ باران او پر رزق مقرر دی کنه دی؟ نه اسرافیل علیہ السلام خالق دی که مخلوق دی؟ نو خو باران باندې خو مخلوق مقرر شو کنه. خو دې ته اجازت او آرډر خالق کوي، الله ورته داسې وایي چې فلاني ځای کې وکړه. او باران او بو خالق الله دی، خدای تعالی پیدا کړی دی. نور د باران د کولو والا فرشتي مقرر دي ور باندې، هم مخلوق شو. دا شان مرګ چې کم دی، دا مرګ چې کله انسان پیدا شو لا پیدام نو. علامه قرطبي په خپل کتاب التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ کې ذکر کړي، خدای تعالی جبرئیل علیہ السلام ته وایي ورسره مختلف ځمکې نه خاوره راوړه، چې ورغی چې د آدم علیہ السلام ته نتې جوړه کم، ځمکې ورته فریاد او ژړا وکړه چې د هغې ذات په حق باندې ما موړه، ما نه انسان جوړیږي، بالاخره بعض انسان بیا زه په جهنم کې سوځېږم، ما موړه. د جبرائیل علیہ السلام په هغې باندې زړه وسوځېده، خاوره یې وینوړه. باری تعالی ورته وی خاوره دې ولې رانوړه؟ ځمکې ډېر فریاد کو، وی ته د دې قابل نه یې، تا په دې بیا نه مسلط کوم، سبا که په دې تا مسلط کم چې روح ته اخله نو مریض به درته جړلي، بیا به دې پریښی، بیا به ته روح نه اخلي. اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام یې ورولېږه، وی ته ورشه. هغه چې پې باندې ورغی هغې ته هم ځمکې فریاد وکړه، هغه هم پرېښوده. چې راغی واپس وی ته هم د دې قابل نه یې، تا هم په دې نه مسلط کو. عزرائیل علیہ السلام ورغی ځمکې ډېر فریاد وکړه، لیکن هغه ورته وی ستا فریاد هم مقبول دی، خو باری تعالی امر مقابله کې د فریاد نه منم. خدای تعالی راته ویلي چې خاوره ترې راټوله کړه، سره او سپینه او توره درنه راټولومه، راټوله کړه یې وړه. اله حضور ته پیش شوه، وی ځمکې فریاد نه کوو، سخت فریاد یې وکړه، خو اله ستا امر ډېر مقدم و، وی ته په دې باندې لایق یې، اوس به ته په دې مسلط یې، روح به تې تا. عزرائیل علیہ السلام ورته وی اله په دې کې انبیا او اولیا دي، او چې د چا نه روح واخلي نو خو خفه کېږي، او چې اولیا او انبیا رانه خفه شو نو خو زه دې د انبیاو په ازار کې راوستم، زه خو دې د انبیاو ازارمن کړم. عزرائیل علیہ السلام د انبیاو د اولیاو ازار نه یېرېږي. خدای تعالی ورته وایي مه خفه کېږه، زه به د مرګ دپاره اسباب جوړ کړم، کار ټول په تا کې دی، خو څوک به تا نه یادوي. څه به په ته به وژنم، څه به د مرمۍ نه، او څه په نور، او څه په نور، او څه په نور. هلکه فلانی مړ شه، ولې مړ شه؟ چا ویشتلی و، فلانی مړ شو مریض و، یو هم داسې نه وایي چې دا کار عزرائیل علیہ السلام کې دی، کار ده کړی دی. څوک وایي؟ هېڅوک هم نه وایي، او کار ټول په عزرائیل علیہ السلام کې دی. دی د دغې مریض میلمه کېږي نه، هېڅ هم پرې نه کېږي، که 50 ډزه ولګي بیا هم جوړي، خو څوک عزرائیل علیہ السلام نه یادوي. خدای تعالی وعده ورسره کړې وه چې ستا نوم به زه د خلکو ذهن نه وباسم، کار ټول تا کې دی، مرګ خو ته کې، اسباب به پیدا کم. قرآن تراشه، قرآن وایي الذي يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، ورته وایي چې وژني تاسې فرشتې د مرګ، فرشتې د مرګ عزرائیل علیہ السلام او اعوان د دي. الله وایي ورته ووایه چې تاسو وفات کوي، څوک؟ فرشته د مرګ، فرشته مو وفات کوي. قرآن دا وایي یعنی کسب د مرګ چې کم دی دا فرشته کوي، مرګ کولو والا دغه مخلوق دی، خو مرګ پیدا کړی چا دی؟ خلق الموت والحیات. الله وایي د مرګ خالق او د ژوند خالق الله دی، پیدا کړی الله دی، خو کړی بنده دی. نو داسې د مسلمانانو عقیده یاده کوي. البته د فرشتو چې کم کارونه دي هغه اکثر په ظاهري اسبابو بنا نه وي، کم کارونه چې په ظاهري اسبابو بنا نه وي د هغې نسبت به حقیقت کې باري تعالی ته کېږي او مجاز کې دې ته کېدی شي، لکه چې علامه قرطبي په تذکره کې ویلي دي چې حقیقت کې ممید باري تعالی دی او مجاز کې فرشتګان دي، دا هغه ویلي، خو هغه صرف د دې وجې نه چې د انبیاو معجزات او د اولیاو کرامات او د فرشتګانو